تاسو وینئ چې اوس هم ډېر داسې کړۍ شته چې هغه آرام نه دي ناستي او دوامداره کوشش کوي چې څنګه د اسلامي امارت هغه لاسته راوړنې چې په تیرو څه کم دریو کلو کې حاصلې کړي دي، که هغه د امنیت په برخه کې دي، که هغه د مواد مخدر د مخنیوي په برخه کې دي، که هغه د لویو پروژو د پیل کولو د جاري ساتلو په برخه کې دي. دا ټول کوشش روان ده چې دا هر څه تر سیوري لاندې راشي. الحمدلله کومې لاسته راوړنې چې لرو هغه هر چاته ښکاره دي، خو بیا هم تاسو یې وینئ په دې وروستیو کې د غرب له لوري چې کوم اتهامات په افغانستان باندې او په اسلامي امارت باندې وارد شو، څومره بې اساسه او څومره پوچ و. دا ورته وایي چې دغه قضاوت چې تاسو په افغانستان تورونه لګوئ، کله وایي چې د بشر حقوق دي، کله وایي د ښځو حقوق دي، کله وایي د قاعده او نورې ډلې موجودې دي. دغه قضاوت یا دغه معلومات تاسو د کوم میکانیزم له مخې نه کوئ. زرهاو کیلومتره لري یوازې د ځینو خاصو مغرضو کړیو او د افغانستان د دښمنانو له منابع او معلومات ترلاسه کوي او هغه بیا د مستندو معلوماتو په نامه نشر کوي. دا څومره غټه بې انصافي ده. داسې دلته د تروریستانو مرکزونه دي، دلته د تنظیمو مرکزونه دي، دلته د نورو دي. د افغانان ولې نه ویني؟ دا 40 میلیون انسانان ولې نه ویني؟ دا دلته موجود سفارتونه ولې نه ویني؟ دا ډیپلوماټان ولې نه ویني؟ دا سیاحین ولې نه ویني چې 13,000 کیلومتره لري نه ویني؟ کله تاسو سره رښتیا د دې هر څه غم وي، خو بیا راسي خپل سفارتونه خلاص کړي، د جرأت نه کار واخلي، په ډیپلوماټیک ډګر کې راوړاندې شي، هر څه له نږدې نه وویني، مشاهده یې کوي. تاسو وینئ هر څوک چې افغانستان ته راغلي، په افغانستان کې وخت تېر کړی، له افغانستان نه بیرته تللي، هغوی ښې خاطرې ورسره وړي. او هغه څوک چې د راتلو جرأت هم نه لري او منابع هم مشکوکې دي، هغه تهمتونه لګوي. او بیا په داسې حال کې چې له ټولې نړۍ سره د موږ اړیکې غوړېدلې دي، اقتصادي اړیکې، سیاسي اړیکې، تجارتي اړیکې، هغو سره یو مشکل نشته. هغه هیوادونه چې تر اوسه پورې نه دي راوړاندې شوي، هغو ته هم دغه میدان دغه زمینه مساعده ده. زموږ پالیسي دا ده چې باید ښې اړیکې ورسره ولرو. او بیا په داسې حال کې هغه څوک چې د فلسطین د مظلوم ولس په کړولو کې مستقیما دخیل دي، 18,000 شاوخوا فلسطینیان په شهادت رسیدلي دي، 18,000 زخمیان شوي دي، تر 10,000 زیات ماشومان په شهادت رسیدلي دي. هغه څوک هم نن موږ ته د بشر د حقوقو خبره کوي. دا څومره لویه بې انصافي ده. غزه یې ټوله له خاورو سره خاورې کړه. هغه هم نن په افغانستان کې چیرته یوه حادثه پیښه شوې وي، هغې ته ګوته نیسي او هغه لوی ناورین ته، هغه د یو لوی بشر له منځه وړلو ته بیا هېڅ توجه نه کوي.